په فوټپات ناسته پښتنه مور چاته داسې وایي دې د ماکه کې مې د خپل اولاد سرونه ګورم په دې غرض چې ستا تصویر پرې لګېدلی نه وي په دې غرض چې ستا تصویر پرې لګېدلی نه وي لیونی شوی یم د خپل زړه دیوالونه ګورم یار نشه ځان ته د بنګ ورکول غواړم ستا بنګړو ته زه یو شړنګ ورکول غواړم یار نشه ځان ته د بنګ ورکول غواړم ستا بنګړو ته زه یو شړنګ ورکول غواړم اسرائیل راته ولاړ دی هله راشه اسرائیل راته ولاړ دی هله راشه دا خپل روح مې ستا تر څنګ ورکول غواړم او دا دې راغلم مورې ماته مه قارېږه دا دې راغلم مورې ماته مه قارېږه دا روټۍ تر دې ملنګ ورکول غواړم سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ملګرو سبحان الله آفتاب یم دا وخت په سکندرو کې ناست یم د خپلو خوږو یارانو سره الطاف حسین الطاف صاحب دی را سره اسرار کلیوال صاحب دی او امجد الهام صاحب دی را سره د هغوی ډېره شکریا ادا کوم چې د خپل مصروفه وخت نه یې موږ له وخت ویستو او په پروګرام کې را سره ناستې وکړو ورځم د الطاف حسین الطاف صاحب په طرف باندې سلامونه مې واخل وعلیکم السلام سبحانه ډیره مننه قدرمن شي په الله باندې ګران شي چې زمونږ خواله رالی ستاسو ډیره مننه الطاف حسین صاحب خو د ورکوټي اختر ډیره مبارکي وایم اختر مو مبارک شه ستاسو دې هم مبارک شه ډیره زیاته مننه قدرمن شي الطاف حسین صاحب ډیرې زیاتې خبرې به نه کوو خپل شعرونه راته ووایه په شعرونو مو ونازوه مینوال انتظار کوي ستاسو شعرونو ته نه مننه به مې وي ولې نه قربان کلیوال صاحب د غزلونو وړاندې څو شعرونه چې د یو ماشوم د لاش تصویر یې په سینه پروت دی د یو ماشوم د لاش تصویر یې په سینه پروت دی څوک پښتنه پراته ده سر یې په برقه پروت دی مننه د یو ماشوم د لاش تصویر یې په سینه پروت دی څوک پښتنه پراته ده سر یې په برقه پروت دی د چا د مینې انتها لیونی کړی یمه د چا د مینې انتها لیونی کړی یمه د چا د مینې انتها لیونی کړی یمه زما نظر د چا د مخ په سپاره پروت دی ډېر ښه یار ډېر ښه دا شعر مننه د چا د مینې انتها لیونی کړی یمه زما نظر د چا د مخ په سپاره پروت دی دغه دلال دی دا چې سر په سجده ایښی دی دغه دلال دی دا چې سر په سجده ایښی دی دا یې مالک دی دا چې څوک په مصله پروت دی ډېر ښه مننه د بل غزل څو شعرونه چې څوک راته ګوري زما لاسو کې د ډکه پیاله څوک راته ګوري زما لاسو کې د ډکه پیاله هله د لاسونه مې پرېوته ښه کلکه پیاله مننه ساقي حیران رندان حیران دي یوې ښکلې جینۍ ساقي حیران رندان حیران دي یوې ښکلې جینۍ په هنري ګوتو نیولې د نازکه پیاله مننه ساقي حیران رندان حیران دي یوې ښکلې جینۍ په هنري ګوتو نیولې د نازکه پیاله او توره تیاره ده میخانه کې په جنجال واوړېدم توره تیاره ده میخانه کې په جنجال واوړېدم نظر مې نه لګي او شوله رانه ورکه پیاله مننه او بیا شعر دی چې تا ته تکلیف څه دی مولا په دې خبره باندې تا ته تکلیف څه دی مولا په دې خبره باندې او زما خوښه ده او خوښه ده بېشکه پیاله مننه واعظه تا ته هدایت د خدای د نیکي وکړئ واعظه تا ته هدایت د خدای د نیکي وکړئ دومره خو نه وه څومره تا چې کړله سپکه پیاله او آفتاب صاحب شعر دی چې هغه معصومه د نشې نه زما چا خبر کړه هغه معصومه د نشې نه زما چا خبر کړه نن یې راوړې وه د لاندې د لاچکه پیاله مننه او ستا ګلابي شونډو د رنګ شراب راوورول ستا ګلابي شونډو د رنګ شراب راوورول ستا د الطاف نه ځکه پرېوته په ځمکه پیاله مننه
الطاف صاحب چې یو غزل راسره بل شریک وي نو داسې خو دې چېرته پرېږدي ځکه چې ډېر د جدا سین هم راغلی ستاسو خواله او نور غزلې راته هم ووایي نو د ځمکې د خدایانو د خدایۍ نه مې توبه ده د ځمکې د خدایانو د خدایۍ نه مې توبه ده د بت د درمسال د غلامۍ نه مې توبه ده ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښه دا شعر زه دې ووایي د ځمکې د خدایانو د خدایۍ نه مې توبه ده د بت د درمسال د غلامۍ نه مې توبه ده کعبې ته دې درځم که اجازت دې راته راکړو کعبې ته دې درځم که اجازت دې راته راکړو کعبې ته دې درځم که اجازت دې راته راکړو قسم خورم ستا په ذات رامنډۍ نه مې توبه ده ډېر ښه بیا ووایه مننه کعبې ته دې درځم که اجازت دې راته راکړو قسم خورم ستا په ذات هیرامنډۍ نه مې توبه ده چې ته پکې ګډېږي او زه غږ کولی نه شم چې ته پکې ګډېږي چې ته پکې ګډېږي او زه غږ کولی نه شم د داسې بې مقصده ازادۍ نه مې توبه ده ډېر مننه او د بل غزل څو شعرونه چې د چا د لاش په درک خپل ذات کې لاشونه ګورم د چا د لاش په درک خپل ذات کې لاشونه ګورم خپلو مړو شوو ارمانونو له قبرونه ګورم مننه په فوټپات ناسته پښتنه مور چاته داسې وایي په فوټپات ناسته پښتنه مور چاته داسې وایي دې د ماکه کې مې د خپل اولاد سرونه ګورم مننه په فوټپات ناسته پښتنه مور چاته داسې وایي دې د ماکه کې مې د خپل اولاد سرونه ګورم په دې غرض چې ستا تصویر پرې لګېدلی نه وي په دې غرض چې ستا تصویر پرې لګېدلی نه وي لیونی شوی یم د خپل زړه دیوالونه ګورم مننه بل تاب صاحب اخرنۍ غزل به درته ووایم چې نوې غزل هم دی تاسو ته د ډالۍ چې د ځانه ورکه لږ خپل ځان ته ګوره د ځانه ورکه لږ خپل ځان ته ګوره د ځانه ورکه لږ خپل ځان ته ګوره دې ته ګوره د ځانه ورکه لږ خپل ځان ته ګوره دې ته ګوره اول جهان دی بیا جانان ته ګوره دې ته ګوره او د صحیفو د نزول سوچ هډولونه ساتي د صحیفو د نزول سوچ هډولونه ساتي مړه د دې دور انسان ته ګوره دې ته ګوره ډېر ښه مننه او شعر دی چې زما د وران کندر مکان ته ګوره دې ته ګوره زما د وران کندر مکان ته ګوره دې ته ګوره بل دی سیلی او دی باران ته ګوره دې ته ګوره او شعر دی چې تا به زما کړي ستا ډولۍ به زمونږ کور ته راځي تا به زما کړي تا به زما کړي ستا ډولۍ به زمونږ کور ته راځي د خټو جوړ دغې بګوان ته ګوره دې ته ګوره مننه تا به زما کړي ستا ډولۍ به زمونږ کور ته راځي د خټو جوړ دغې بګوان ته ګوره دې ته ګوره او ګلرنګې ته په ما ازمیښت کوي که هسې وایي ګلرنګې ته په ما ازمیښت کوي که هسې وایي زما غربت او ستا پیزوان ته ګوره دې ته ګوره او هغې ته څنګه په سپوږمۍ کې تاج محل جوړ کړم هغې ته څنګه په سپوږمۍ کې تاج محل جوړ کړم ستورو ته وګوره اسمان ته ګوره دې ته ګوره مننه هغې ته څنګه په سپوږمۍ کې تاج محل جوړ کړم ستورو ته وګوره اسمان ته ګوره دې ته ګوره او چې مخامخ شوه هر منصف ووی چې داسې نه ده چې مخامخ شوه هر منصف ووی چې داسې نه ده اوس د الطاف د خولې بیان ته ګوره دې ته ګوره ډېره مننه
مهتاب حسین صاحب ډېره مننه م کوم وخت م راله راکړو پروګرام کې م راسره خپل ښایسته ښایسته کلامونه شریک کړل. یو نړۍ مننه م کومه ملګرو موږ له راکړې اجازت د یو بل پروګرامه پورې د لوی الله په لوی امان.